بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 9 اکتوبر کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. زما نن ورځې برنامه د نړیوالو موضوعاتو باندې د افغانستان او د شرق الاوسط او په دې مسایلو باندې بحث کوو. د جهادي خبرونه نن نه لرم او همدارنګې ستاسې پوښتنې هم ما نه دي راخیستي. نو هیله د خپل پوښتنې دا راته راولېږئ، زه به هغه شریکې کړم تاسو سره. نو بعضې دوستان وایي زما پوښتنې مې کړي تا ځواب نه دی راکړی. زه چې پوښتنه وګورم زه حتما ځواب ورکوم، چې مخې ته مې راشي ضرور ځواب ورکوم. بعضو دوستانو ته مې هلته وم لیکل چې پوښتنه دې چېرته ده، خپله پوښتنه دغلته راته ولیکه چې زه درته ځواب کړم. چې ما پوښتنه مخې ته رانشي او زه ونه ګورم نو زه به په هغه کې مسؤل نه یم. راځم نړیوال خبرونه کې چې ډېر مهم خبر دی او د سیمې او د ایران لپاره ټکان ورکوونکی دی. هغه دا دی چې د ایران 2 خلایي سیارې، محوره یا سټلایټ، هر شی چې ورته وایي تاسې، دغه د دې هغه سپوږمکۍ هم پښتو کې ورته وایي. دغه سپوږمکۍ چې دی په مدار د خلا ته استولې وي، د هغې نه 2 دانې په خلا کې وهل شوي دي، چې دې ته ویل کېږي چې اسرائیل سایبري حمله کړې ده، یا دا دی چې دا فني نقص پکې پیدا شوی دی، او یا دا دی چې دا په فیزیکي توګه اسرائیلو دا عمل ته وهلی دي. دا هغه 2 سیارې وي، هغه محورې وي، سپوږمکۍ وي، چې په تاریخ د 10 د اګست، یعنی کم از کم 40 ورځې مخکې یا د 28 ورځې مخکې د نن نه ما تاسو ته د راپور درکړی و چې په نامه د کوثر او هدهد 2 سیارې چې یو په 2023 کې جوړه شوې وه، آماده وه، خو الوزول شوې نه وه، او یو په 2015 کې جوړه شوې وه. دا دواړه دوی د روسیې د مرکز نه خلا ته په یو په 450 کیلومترۍ کې، بله په 500 کیلومترۍ کې ودرول، او د دې وظیفه دا وه چې د زراعتي مسایلو کې، په کرنو کې، د نقشې اخیستلو کې، د ځمکې د نقشې او د دغې د هوا او د فضا په مسایلو کې، او په مخابراتي سیستم کې مرسته وکړي. یعنی دا د ایران لپاره یو ستره کامیابي وه، لپاره دې چې دوی کولی شو چې په آینده راتلونکي جنګ کې د دې نه ګټه واخلي. خو دغه محورې د دوی ووهل شولې. دکې ایران دا ویلي چې ممکن دکې اختلال د فیزیکي راغلی وسی، یا دا سایبري حمله وسی، او یا کېدای شي په فیزیکي توګه دا وهل شوي. فیزیکي توګه د وهلو معنا څه ده؟ د معنا دا ده چې اسرائیل چې کومه څو ورځې مخکې یو ادعا وکړه چې ما داسې اسلحه لیزري جوړه کړې ده چې زه په هغې کې میزایل مصرف ته، یعنی مصرف نه لري، ضرورت دې ته نه لري چې زه په فضا کې میزایل او دفاعي سیستم او تام هاک او کروز او د تات دغې نه ګټه واخلم، بلکې زه د دغه لیزري سیستم باندې کولی شم چې راکټ هم ووهم، طیارې هم ووهم، او محورې او سیارې یعنی سپوږمکۍ هم ووهم. دا خبره په هماغه وخت کې کړې وه چې دا اسلحه یې خپله ښکاره کړه. دلته داسې ښکاري چې دا 2 سیارې د همدغې نوې اسلحې په ذریعه په د ټست په توګه دوی نښه کړي او وهلي چې آیا دا لګېږي که نه. که دا کار یې کړی نو په دې کې اسرائیل یو لویه کامیابي ترلاسه کړې ده، او ایران لپاره دا یو ښه خبر نه دی. مګر په عین حال کې ایران دا خبره کړې ده چې موږ په همدغې میاشت کې 2 نورې محورې فضا ته واستوو او د دې ځای به ډک کړي، او په عین حال کې اسرائیل ته دا ګواښ کړی دی چې دا جنگ زموږ تاسو دلته په فضا او په ځمکه کې روانو، اوس دا خلا ته ویوړه، دا جنگ په حساب د خلا جنگ شو، نو هلته به ستا په دا سیارې چې دي دا به محفوظې نه وي، او موږ به ستاسې دا محورې، سیارې، سټلایټ یا سپوږمکۍ چې د هر نوم چې ورته تاسو اخلئ، دا به موږ نه محفوظې نه وي، او دا به موږ ضرور هلته وهو. نو دا یو ډېر خطرناک او مهم دغه و. نو د ده لپاره مې تاسو سره شریک چې د جنگ حالت او نوعیت فرق کوي. یعنی دنیا جنگ روان دی په خلا او په فضا کې، په مختلف شکلونو سره کیږي، او د دغې سیارو د وهلو سره د ایران هغه فضایي حدود چې د دوی محفوظ کېدل، او د دوی تیارې چې پرواز کوي، سیارې به یې کنټرولوي، د سیارو په ذریعه دغه کیږي، هغه ورته که اسرائیل د منځه یوسي، بیا یې د فضا مخشوشه کیږي او مشکل سره مخ کیږي.
دویم خبر دا دی چې پس د هغې نه چې د ماشي قرارداد امضا شو او په ایران باندې تهدید دغه تحریمات ولګېدل، تعزیرات ولګېدل او نوي قیودات ولګېدل چې هغې کې زیات تاثیر د دوی د پټرولو دی چې نه به یې په آزاد مارکیټ کې خرڅولی شي او نه یې به په تور مارکیټ کې خرڅولی شي او که څوک د دې دغې نه تخلف وکړي د سره به د ایران د هغه مملکت به د امریکې د سخت مشکل سره مخ شي، لکه هندوستان، چین، روسیه. دا ممالک دي چې د یو بل ته پټرول ورکوي او د ایران پټرول هم چین او هند اخلي. په دې اساس امریکا د تحریمات سره مخ کیږي. په دې بارات کې چینایانو داسې یو طریقې کار جوړ کړی ده چې هم به امریکا تحریماتو لاندې دغه نه راځي او بل به دا دی چې د ایران پټرول به دې ته ځي او ایران چې کومو پیسو ته ضرورت لري چې د هغې ضرورتونه د رفع او دفع کړي، هغې لپاره یو لاره جوړه کړې ده. په دې څه کې د چوکسین په نامه باندې یو دغه ده کمپنۍ ده په چینایانو او یو په نامه د سنیسور کمپنۍ ده چې دا دوه کمپنیګانې د ایران سره برعلاوه د نور کمپنیګانو دغه دوه کمپنیګانې هلته په دې ساختماني مسایلو کې کار کوي او د چین او د ایران یو 400 میلیارد ډالرو د آینده 10 کالو لپاره یو پلان امضا شوی دی چې په دې کې 450 قراردادونه دي او تنها د سنیسور کمپنۍ چې د 14 د دې قراردادونو کې دی دخیله ده او د دې لارې نه د دوی چې کوم کار په ایران کې ساختماني یا کوم پروژې لري نو هغې لپاره پیسې باید د سنیسور اکاونټ ته راشي او د هغې د ساختماني طریقې نه په ایران کې ولګوي. نو دلته اوس دوی داسې کړی دی چې چین ته به پټرول ځي، چین به پیسې په ایران ته د دې کمپنیګانو د همغه د بینالمللي قرارداد لاندې چې کنسټرکشن قرارداد کړی دی د آبادولو د رغونې، هغې په نامه به دا پیسې هلته ځي او د هغه کمپنۍ به پیسې هلته ایران ته ورکوي او دلته به دوی دا پټرول ترېنه اخلي. او دویمه طریقه ورته دا سنجولې ده چې پټرول به ایران ورکوي، پیسې به چین ورته نه ورکوي، بانکي سیستم نه به تبادله نه کېږي، امریکایان به هېڅ په دې بابت کې خبرېږي نه چې ایران ته کومې پیسې ورکړل شولې. هغه به دوی داسې کوي چې پټرول به د ایران نه اخلي، لکه اوس ایران G10C تیارې 10 دانې اوس یې واخیستلې، مخکې مې 2 دانې اخیستې وې او نور لګیا دي HQ9 میزایلونه ترېنه اخلي. نو دوی به دا کوي چې پټرول به دوی ورکوي، هغې به دوی ته په مقابل کې اسلحه ورکوي. ایران ضرورت نه لري چې خپل د بانک نه نقدې پیسې واخلي او هغه پیسې ځان ته جنس واخلي، ځکه جنس ته ضرورت لري. دا یو لویه دغه ده چې ستونزه ده چې ایران باید د ډالر را پیدا کړي. نو د ډالر پیدا کول ته ضرورت نشته دی، لپاره دی چې دغه کار دی په دې طریقه کې دی به هغې ته پټرول ورکوي، هغې به دې ته جنس ورکوي، باټر سیستم باندې تبادله د اجناسو کېږي، پیسه منځ کې نه راځي او د امریکا د دغې نه دی بچېږي. بل نړیوال خبر دا دی چې یمن یو ځلې بیا په اسرائیل باندې راکټونو باران کړی دی او خپل اهداف یې وهلي دي. د غزې په متعلق دا دی چې کوم قرارداد د ډونالد ټرمپ د خوا نه مخکې کړلی شوی و، هغه د عربي نړۍ تایید کړی دی او د غزې کې هم د حماس تایید یې ترلاسه کړی دی او ویل کېږي چې په هغې باندې به ډېر ژر دی عمل وکړي او د حماس دې ته حاضر شوی دی چې په غزه کې انتقال د قدرت یو عربي بل ادارې ته یو شخص ته وکړي، نه یو پردي ده، ځکه چې د نړیوال دغې کې دا ویل شوي دي ټوني بلیر به د یو ګذرا حکومت مشري به کوي تر څو یو دولت دلته جوړ شي. دا کې هغې ویل چې موږ خپل انتقال د قدرت لپاره د دغې د امن د منطقې لپاره یو عربي دغې ته کوو چې هغه د همدې سیمې اوسي. د همدارنګه د ایران د اتومي مرکز چې تاسو ته معلوم و چې نتنز و فردو و اصفهان و دی چې ووهل شل، پس د هغې نه دغه څو میاشتې کې دلته ایران کې یو خاموشي ده. اوس غربي نړۍ دا وایي چې ایران داسې یو بل مرکز، یو بل دغه د اتومي قدرت د غنا لپاره جوړ کړی دی د یورانیمو په نامه د کلنګ ګوزلا، چې دا د مخکینیو نه ډېر زیات عمیق دی، د غرونو لاندې دی او ډېر په لږ وخت کې ډېر زیات کار کړی دی او دلته یو بل مرکز یې جوړ کړی چې دا د غربي نړۍ لپاره د تشویش باعث ګرځېدلی دی. همدارنګه د ایران د پارلمان غړي ابوالفضل زهروند چې په عین حال کې د یو سیاسي مبصر او ویلاګر هم دی
او په هر ورځ د برنامې سیاسي چې زه خپله د هغې یو د اوریدونکو نه یم دی وایي چې او په عین حال کې دا د شورا د امنیت د ایران د پارلماني شورا د کمیسیون غړی هم دی. د خپل په خبرو کې نن دا کړی دی چې د زمونږ چې کوم ضرورتونه دي هغه لګیا دي په تکمیلېدو دي او د سوخو 15 د تیارو چې 48 دانې د روسیې سره قرارداد شوی هغه ممکن ده چې په لږو وختونو کې موږ ته راورسیږي د هغې انتقال شروع شوی دی. د HQ9 میزایلونه چې چین واده کړی و د هغې انتقال شروع شوی دی. د S400 میزایلونو واده چې روسانو کړی د هغې انتقال شروع شوی دی. د په موقته توګه باندې تر څو سوخو 15 نه راغلی میګ 29 یا میګ 29 چې دي د روسیې موقتا ایران ته برابر کړي دي که مبادا ناګهاني حمله په ایران کېږي دوی هغه جهازونه په لاس کې ولري تر څو چې دغه 48 سوخو 35 یا سوخو 15 چې دي دوی ته سپارل کېږي دوی به د هغې لپاره یو ذهني آمادګي ولري. راځم په اخرنی خبر زما د افغانستان نه دی او دا هم د موږ تاسو د څو ورځې د خبرونو متعلق دی چې بګرام ته امریکایان راځي یا نه راځي، طالبانو منځ کې خبرې روانې دي که نه دي روانې. الحمدلله ذبیح الله مجاهد راغی او یو د نړیوال خبري چینل چې سکای نیوز نومیږي هلته مرکه وکړله او په دې مرکه کې هغه خبرې چې ما تاسو ته په تاکید سره کولې او بعضې دوستانو په هغې انتقادات کول الحمدلله په هغې باندې د مهر د تصدیق ولګو او هغه دا چې ویلې چې د موږ دوه طرفه ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره خبرې روانې دي چې امریکا راشي کابل کې خپل سفارت خلاص کړي او موږ په واشنګټن کې خپل سفارت خلاص کړو او زموږ ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې شي. مګر هم د بګرام په نامه باندې کوم خبره نشته دی، د امریکا د نظامي راتګ لپاره کومې خبرې نشته او دا زموږ په اجنډا کې نه دي. زموږ اجنډا کې زموږ ډیپلوماتیکې خبرې دي چې امریکا بیرته افغانستان په رسمیت وپېژني، دلته راشي او دا هغه خبرې دي چې ما په تسلسل سره تاسو ته په هر برنامه کې کړي دي چې خبرې روانې دي، د پردې شا خبرې روانې دي او مثبتې دي او د افغانستان په ګټه دي، په نقص نه دي. هغه همدا خبرې چې ذبیح الله مجاهد نن وکړلې او زما د خبرو باندې د تصدیق مهر ولګاو او ویلې چې د منګه به د بګرام په سر باندې خبرې نه کوو، نظامي راتګ د امریکا ته خبرې نشته دی، خبرې ټولې سیاسي دي او هغه ډیپلوماتیکو اړیکو او د امریکا سره دغه چې په ښکاره خبره چې کله ډیپلوماتیکې اړیکې راځي هغې کې استخباراتي اړیکې هم ذکر کېږي ځکه چې د سفارت جزء د کار یو استخباراتي کار دی او امریکا خپل استخباراتي کړي ډېره وسیع ساتي په سفارتونو کې. نو د دې نه انکار نشي کېدلی چې دا به راځي او دا به په افغانستان کې میشته کېږي. نو دا زما د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز او د افغانستان متعلق خبرونه چې تاسو سره مې شریک کړل. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.